الله جل جلاله فرمای یؤذینی ابن آدم، د آدم علیه السلام اولاد چې دا ما ته تکلیف را کوي، دوی ما ته تکلیف را کوي. څه تکلیف را کوي؟ یسب الدهر، دوی زمانی ته کنځلي کوي. وې په پلانی روزي باندې ز کډه نه بیایم زکه چې دا روز چې دم 10 پیره ده، ما غ پلانی وخت کې کډه بیلې و ما تاوان شي. پرې پلانی روز زکار لنه زم 10 پیره ده، ز په پلانی وخت کې تلوم نو بیا ز سم نوم راغله. پرې پلانی میاشت کې واده نه کو 10 پیره ده، بیا سړی سم نه راځي. خورشي هغه کارونه د سپیرتوب کوي، سپیروال راشي میاشت په هغه کې څه قصور دي، سفر دې په صحیح طریقې نه شروع کړي، میاشت په هغه کې څه قصور دي. الله وی یسب الدهر، دوی زمانه ته کنځلي کوي. وانا الدهر، او ز خالق او پیدا کوونکې د زمانه یما. بيدي الامر، زما په لاس کې کار دی. اقلب الليل والنهار، زه حادثات راولم په ورځ او په شپو کې. زه شپې حالات بدلوم، زه د ورځې حالات بدلوم، زه په خلکو حادثات راولم. او د زمانه ته او ورځو ته کنځلي کوي، دا د ما ته کنځلي کوي. دا کارونه خو زه کوم، زمانه خو ما پیدا کړ ده، په هغه کې دا تصرفات خو زه کوم. نو دا الله جل جلاله سره په کارونو کې شرک دی.